د کہانی شروعات کیږي د یو بیلور نومي سړي نه چې هغه د جونی سره مقابله وي او بیلور او جون ډیر ښه دوستان وي او د دوی منځ کې مقابله شروع شي او د دوانو کې د ټکر مقابله شروع وي خو د کې بیلور په جونی باندې زورور شي او هغه ډیر خراب شکست ورکي چې د سره بیلور د لوبه وګټي خدا ګټه اچانک په یو دردناک حادثه باندې بدل شي چې جونی د مقابله د وجې ناغه ال تمرګ شي او هغه ډیر غټه صدمه کې شي ولې چې هغه د خپل دوست قتل وکړو او بیلور دومره زیات خفوي چې هغه د خپل ملک پریدي او تایلند ته لاړ شي ولتم د جونی یادونه دی نه پرې خودو او هغه اوس نشه شروع کی او شپه ورځ په نشه کې وي او د پیسې د کمی د وجه هغه په تایلند کې وړې مقابله کولی او هغه به د مالدارو خلکو خوشاله د پاره داغي په کور کې به مقابله کولی د نه پس یو الډریک نومي مالدار سړی چې هغه خپل بوډیګارد میډن سره د بیلور مقابله ګوري او هغه چې بیلور وویني چې ډیر بے رحمه سره مقابله کوي نو هغه د دن ډیر زیات متاثر شي او هغه لورشه ورته وي چې د دومره کم پیسو د پاره ته مقابله ولې کې تخپل ژوندۍ بربادې هغه ورته وی چې ما ته یو افر راوړی دی چې ته په میامار نومي ځای کې یو پرایویټ مقابله کې چې داغه د غټلو سره بتا ته $10 لک ملاويږي چې تا ته بیا ټول عمر د کار ضرورت هم ني او تعالی مونږه ډومبه اډوانس پیسې هم درکو او لک سوچ نه پس بیلور د الډریک افیس ته ورسي چې هغه ورته وی چې مالو $20 لک راکې نو دلته الډریک اچانک د خبره ومني او دلته الډریک بیلور په هلیکاپټر کې کینی او یو ځنګل ته ورسي چلته د الډریک ملاقات یو جنرال سره وشي او الډریک بیلور نور کسانو سره ملو کی هغه اسپارټو سره ملو شي چې داغه یو غټ کاروبار وي هغه نه پس هغه جیکب او داغه زوی ټوبي سره ملو شي او جیکب او ټوبي با د بیلور مقابله کوي او بیا راشي مارشل او اخره کې داغه ملاقات سوفیا سره وشي چې هغه د یو مالدار سړي لور وي اوس په دلته بیلور وي چې د مقابله رنګ کم زیاده نو دلته ورته الډریک وي چې دا ټول ځنګل دی چې دا په 260 کیلومتر باندې خور شوی دی او هغه چې د کوم کسانو سره ملو شو دوی سره د مقابله ده اصل کې به دا ټول په یو ځای باندې د بیلور شکار کوي او کو بیلور د دې ځنګل نه هغه طرف ته وته نو هغه به د مقابله ګټلی وي نو چې دلته بیلور دا ووري نو هغه چې دا څنګه مقابله ده نو دلته وته بیلور وای چې ماته د پیسو نه زیات خپل ژوندۍ عزیزه ده او دلته دوی خپل تیاری شروع کی او د کې د ګاډي نه یو دوه کې ځان راکوز کی چاغي ته وي منډه کې او دلته دی په ګولې ولي عمړې کی نو دلته ورته الډریک وای چې دا کسان د دنیا ټولو نه امیر ترين کسان دي او دی لوس عام شیزونه مخوان نه ور کوي او دی د شکار شوقیان دي او د دې بل شکار بیلور وي چې د کې الډریک بیلور له یو بوتل ورکی ورته وای چې تاسو سره 2 منټ چې ردی ځنګل نه منډه کا چې دینه پس په شکار شروع شي نو دلته وته دا بیلور وای چې زره شکار مکار شوقی نه یم او خپل سامان رچت کې اتلو والاوي چې د کې د جنرال په اورډر باندې دا پولیسان د هر طرف ته گیر کی اوس د خپل ژوندۍ بچکولو د پاره بیلور د ځنګل طرف ته منډه کی چې د سره د مرګ لوبه شروع شي او د شکاریانو دا ټیم بیلور تلاش کولو پس منډه کی د کې یو میډوکا نوم شکاری وای چې زبتا سونه بیل شکار کوم او لګ وخت پس هغه بیلور د سین غاړې ته وویني چې د کې هغه په بیلور باندې سینګ ډس کینو بیلور ته پس چل ځان بچ کی او بوت ټوپ کی او بیا اچانک روزي او په میډوکا باندې داسې وارو کې چاغال ته اچانک مرګ شي چې دنه پس د شکاریانو هغه ټیم راشي او هغه چې د میډوکا لاش وویني نو هغه اونه یریږي بلکې خوشاله شي او دا وی چې ډیر وخت پس مونږ ته صحیح شکار ملو شو او هغه مړکول به مونږ ډیره مزه راکړي او دلته مونږ ګور مارشل د دې کېل په پټه باندې ویډیو کوي خیر لګ وخت پس هغه ته بیلور ملو شي او هغه په بیلور باندې یو شاندزي شروع کی خو بیلور ته پس چل باندې ځان بچ کی او نورم د ګڼ ځنګل طرف ته ورمنډه کی چالت هغه ته د هاتیانو یو جون ملو شي چې هغه منځ نه یو تانه انجینیر وته چې د ورته بیلور وی چې تم د شکاریانو ټیم سره ملو وي نو دلته ورته تا وی چې نه زه خو دلته یو کله د الته اوسېګم او ماته د دې ځنګل هر خفیه لار معلومه ده او دلته ورته د جینې وی چې تما سره یو ځای راځه او په لار کې ورته هغه وی چې زه د خپل ضرور وین تلاش کوم اصل کې د شکاریانو وینم د بیلور په شان مخ کې شکار جوړ کړو او دلته ورته د جینې وی چې په دې ځنګل کې مخ کې ډیر خلک او الډریک د جنرال سره ملو شو د دې ځنګل نه ټول خلک وباسي او کم کس چې د دې خبره ونه منله نو د مالدار خلکو به د مزید لپاره هغه خپل شکاری جوړ کو او بل خو الډریک د خپل ټیم لپاره موټر سایکل روغ واړي چې هغه بیلور ته ضرور رسی او هغه دغه لوکیشن معلومول لپاره یو ډرون والدي چې الته الډریک وګوري چې هغه خو یو جینې سره ګرځي اوس هغه وی چې اوس په نور مزو کې د یو په ځای 2 شکاریان ملو شو اوس دا کسان په دې موټر سایکل باندې کینو د بیلور طرف ته تیزه سره روان شي او زر بیلور ته ورسی چې د کې بیلور په یو ځای باندې 2 بایکران وبخي چاغي خطر اپریوزي او هغه یو موټر سایکل را واخلي او یو جمپټه طرف ته ورشي اوس دلته د بیلور مقابله سوفیا سری وي او سوفیا په د باندې پچاکوانه یو شان حمله کوي خو د بیلور د پاره سوفیا وهل د غس لاسکارو خو هغه دلته سوفیا مړ نه کی او هغه ته د بچکیدو لپاره ورشي چې تا جیکوب او ټوبي ګیر کړی وي او دلته جیکوب تا مړکول والا وا خو ټوبي دا غزنه لاړ شي او چې څنګه بیلور د لرو رسینو تا جیکوب مخکې نه مړ کړی وي اوس دا دوانه د هغه ځنه منډه کی او بل خو چې دیتا د جیکوب لاش ملو شي نو الډریک په ټوبي باندې ډیره زیاته غوسو کې ورته و چې تا د خپل پلار ولې یوازې پرې خودو او د ستا د وجه مړ شو او اصل کې جیکوب دومره پیسې زکه ورکړو چې دا غزوی ټوبي بهادر جوړ شي اوس دلته الډریک زر د بیلور لوکیشن پیدا کی ولې چې هغه بیلور لکم بوتل
ورکړو هغه بوتل کې یو چپ هم وي او دلته الډریک ته پته ولګي چې بیلور د بمونو یو علاقې ته ورغلو او هغه به زر په دې بم باندې خپه کیدي او مړ بشي او بل خوا ټوبي د پلار د بدلې د پاره بیلور پسې راغلی وي او هغه زر د ټوپک روچت کی خو چې څنګه بیلور دی وویني نو په غش باندې دی ولی چې دی کې د ټوبي خپه په یو بم باندې راشي ولته یو زبردست دماکه وشي او دلته بیلور او تا د دې ځای نه وځي او تا بیلور یو ګوفې ته راولي چې هلته به اکثر د خپل ضرور سره راتله اوس چې دلته تا د خپل ضرور وویني نو ډېره زیاته حیرانه شي او هغه زر په منډه ورشه ورته رغاړه وځي خیر اوس تیاره کېدو علاوه او بیلور وایي چې په دې ګوفه کې به موږ شپه تېره کړو خو دا شکاریانو ټیم د دې ګوفې نه بهر ناست وي او چې سحر شي نو تا او وین غیب شوي وي او د هغې تلاش کولو دپاره چې څنګه بیلور بهر راوځي نو بیلور د لرې نو ګوري چې دې شکاریانو تا او وین ګیر کړي وي هغه په پټه ورشي او د مارشل ګیر کې او تمانچه ته واخلي او د هغه په سر باندې کیدي او هغه د شکاریانو مخې ته ورشي ورته ووایي چې دا دواړه پرېږده کنې زه به دلته مارشل مړ کم او دلته دا شکاریان مجبورن تا او وین پرېږدي خو دا شکاریان ټوپک په لاس د ده مخې ته را روان وي چې دی کې بیلور تا ته وایي چې تاسو دواړه د دې ځای نه ځئ او هغوی د دې ځای نه منډه کړي چې دی کې د دوی مخې ته صوفیا راشي اچانک تا وین له د سیند طرف ته دیکه ورکړي او هغه د صوفیا مقابلې دپاره مخکې راشي خو صوفیا یو زبردست فایټر وي هغه د تا سره مقابله کوي چې تا لاندې راوغورځوي خو تا واپس راپاسي او هغې سره مقابله شروع کړي چې په لږ وخت کې صوفیا مړه کړي او بل خوا د شکاریان بیلور یې ګیرولو والا و چې دی کې بیلور په میډن باندې حمله وکړي او ډس په الډریک باندې وکړي او ډایرکټ د سیند طرف ته ټوپ کړي او دا غځای نه وتښتي چې دی کې د هغه ملاقات واپس تا او وین سره وشي او هغه ته خپل روبي واپس کی او دلته ورته تا وایي چې ما درنه دا روبي ځکه پټ کړې وه چې دا به زه د جنرل ته واپس کړم ولې چې هغه زمونږ کسان قیدیان کړي دي خیر بیلور په دې باندې څه ونه وي او هغه یو کیمره راوباسي چې هغه د مارشل نه پټه کړې وي او هغې کې هغه ویډیو وګوري چې هغه د دې کیمرې نه د میموري کارډ وباسي او دا کیمره خطا کړي چې دی کې دا کیمره الډریک ته میلو شي نو په دې کې الډریک ډېر زیات غوسه شي نو دی کې ورته مارشل وایي چې زه خو یو شکاري نه یم زه خو یو گیم جوړولو والا یم او ما دا ویډیو ځکه جوړوله چې زه به یو بل داسې گیم جوړوم نو دلته ورته الډریک وایي که دا ویډیو بهر رااله نو موږ به ټول ګرفتار شو چې په غوسه کې الډریک مارشل ډېر زیات ووخي او مړ یې کړي اوس الډریک میډن او اسپارټو دا درې شکاریان بچ شوي وي اوس هغوی پوه شي چې بیلور نیول زموږ دپاره اسانه نه ده اوس الډریک د خپل مدد دپاره جنرل ته وایي چې خپل پولیسان دې ځنګل ته راولېږه او بل خوا بیلور وین او تا زر د ځنګل نه وتو ولی و چې هلته هغوی شکاریان په جیب کې وویني نو دلته بیلور وایي چې الډریک ته زما د لوکیشن باره کې پته څنګه لګي نو زر هغه روبي روباسي او هغې کې وګوري چې هغه چپ پکې پروت وي اوس هغه د الډریک د ګیرولو فیصله وکړي او هغه دا روبي او میموري کارډ تاله ورکړي او بهر یې ولیږي چې هغوی د دې شکاریانو دا پرده فاش کړي او بل خوا بیلور په یو کښتۍ کې کینی او دا غځای نه وتښتي خو اوس د شکاریانو سره سره هغه پسې دا فوجان هم وي او دلته د تا او د وین سامنا اسپارټو سره وشي چې هلته تا او وین همت وکړي او دا اسپارټو مړ کړي او بل خوا بیلور د دې ځنګل نه راووړي چې هلته الډریک او میډن د کلي دا خلک ونیسي او په هغوی ته تمانچه ونیسي چې هغې کې دوی یو ماشوم مړ کولی والی چې دی کې بیلور مجبورن راوځي چې دی کې الډریک د ده طرف ته تمانچه ونیسي ورته وایي چې میموري کارډ راکړه نو دلته ورته بیلور وایي چې د څه میموري کارډ اخو ما وخوړو او دلته الډریک 15 کسان راوغواړي د بیلور وهلو دپاره خو د بیلور دپاره دا د 10 سکندو کار و چې دلته په میډن حمله وکړي خو بیلور په لږ وخت کې د هغه ډوکې مات کړي چې دلته الډریک په بیلور باندې ډز کولو والا و چې دی کې بیلور د میډن د شاته پټ شي او هغه میډن ولي دی نه پس بیلور الډریک ډېر زیات ووخي او په اخره کې ورته وایي چې منډه کا اوس بیلور د الډریک شکار کولو والا و چې هلته جنرل سره د فوج راورسي چې دی کې اچانک تا راشي او هغه جنرل له دا روبي ورکړي او ورته ووایي چې زما کسان رها کا چې دی سره دا جنرل ومني خو دی سره الډریک تیار نه وي او هغه د جنرل نه دا تمانچه واخلي او چې څنګه بیلور مړ کولو والا وي چې دی کې دا فوجان په ده باندې یو شان ډزې شروع کړي او مړ یې کړي چې دی سره دا ټول آزاد شي او د جنرل ته د عمر قید سزا وشي په دې ځنګل کې د ایلیګل کارونو د وجې او د سره دا کهانی ختم شي او که تاسو دا کهانی خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ